خوشبويي د خوند خوشبويي زما زړه راته وایي چې نن به د انسان چیچی خورم او کار به ور خلاص کمه. زما د پزې بوی هېڅکله نسي غلطېدی. هغه د انسان بچی به د دې شاوخوا یي. و نو ما دا ویله چې هېڅکله پر ګیدړي باور مه کوه. یا هېڅکله هم نه اوس نو ته د ګیدړي د دماغ ته وګوره. د ده د خندا ساعته د ده بیداري پټه ده. په غلطۍ کې لا د ده په خندا خطا نه وځې. په هغه خو د ده کورنۍ لا باور نه کوي. دا انسان چې بیده دی او دا لیونی خرس په خپلو خیالو کې ډوب دی. یوه ورځ خو دا ګیدړې غوښتله چې ما خطا باسي. راته ویله چې د ام په درخته کې اصل دي. ما هم ورته وویله زویه درته مشر یمه. زه پوه شومه چې دی ما خطا باسي. یانه ژر زما سره راځه. ته اوس ولې ها؟ او جانه ته بیا بیده وې؟ څوک زه بیده ومه؟ زما خو نه چې باید زه بیده ومه. داسې رامعلومېږي چې نن کار نه کېږي. شرفه زما خبر خو پړانګه څو واره مې درته ویلي چې زه خبرې کوم په منځ کې به نه رالوېږې. خو هلته دام دی. ته دې وویله دام دي کمه دي کمه دي دغه دي هوغه دي کمه دي. پړانګه تار وار مسخرې که مګر نن یا زه مسخرې نه کوم. یو دام حتمن سته د ځنګله پر لویه لار باندې. په ځنګله کې ښکاریان هم دي. د ځنګله پر لویه لار ګرانه نن خدای در باندې مهربانه سو. د موقع څخه باید استفاده وکړم. په دا منځ کې ډب کښلی دی. په نږدې و چې بیا سور لوېدلی وای. ګوره خرڅه د دې تر مخه چې یو څوک ورولوېږي. انسانان خو تر ګیدړې لا ډېر هوښیاران دي. دوی پوهېږي چې ټول حیوانان پر لویه لار ځي او راځي. جانه موږ باید د انسانانو څخه هم لرې واوسو. خرڅه خپلې خبرې دې پرېږده. په ما پسې څه دا خبرې نه دي. زه جان ته نصیحت کوم. واه ډېر نامي دام دی. دا دی راورسېدو. اوس نو راته ووایه چې کومه دی هغه دام؟ هغه خو دلته نږدې و. هلته دلته یا هلته دلته و. د دې وخت انتظار مې بیخي د ډېره وخته کوئ. که دا انتظار ته د جان دپاره کوې نو زه تا دا ته نه پرېږدمه. اوس یې پرېږده خرڅه. ما ته داسې نه معلومېږي چې ته دې اوس جنګ کولی سې سپین ږیری. اوس به درته ووایم چې زه څه کولی شم. هله یا خرڅه یو ګړی د لې ارام وکړه خرڅه. او ته د انسان بچی تا خو زه نن دغسې نه پرېږدمه. یوه ته ولاړ شه جانه. په منځ کې مه رالوېږه په کباب کې هډوکی. نن دې نه پرېږدمه چې راسه ولاړ شې. راځه نو. داسې معلومېږي چې ته هم به رازر سوی زمری. نن خورا ډېر غورځې. ته ما نسې نیولی. کرار شه زمری ولې دې دونه تلوار دی. دا خو چې هر چیرې ولاړ سي بېرته خامخا راځي. دوست خو یې تر اوسه په دام کې بند دی او چې دا مازې رالی ژوندی به وخوره. خرڅه ته خو به ښه یې. په دې دونه کوچني ډب کې دا دونه غټ بدن نو څنګه به وي؟ خیر پرېږده. هغه جان څنګه دی؟ هغه راغلی جان یا زمری. ولاړ شه پړانګه. جان پیدا که او د هغه حفاظت وکړه. خرڅه یو یخ شی درته راوغواړم. یا هغسې خو یو ګړی وروسته دا د انسان بچی به ستا ژغورلو ته راسي چې دا مازې راسي. ته ونبخشه ماره.
زه نو د درختي شاخ یم. یا ته خو یو مار معلومیږي. هغه هم ډېر چالاک او هوښیار. اوهو ته بختور یې، د دې هفتې خوراک بیا کړی دی. ماره خرس په مشکل کې دی، هغه په دام کې دی او هغه دام ښکاریانو جوړ کړی دی او زمری هم دا دوکهباز زمری بیا هلته چیش کوي او وایي د هغه د ویجې څخه د خرس په دام کې ولوېدی. ښه نو دا کیسه ده. دا خرس خو هم ټول عمر د هغه په دام کې بندیږي. زه غواړم چې هغه د باندې راوباسم. ته زما سره کومک کوې؟ زه خو د زمري انډیوال نه یم، منګرتي م راباندې ګران نه. وبه ګورم چې دا زما زړه له څه غواړي. سمه ده، ډېره زیاته مننه. او وای بالانو راسه د انسان بچی د ملګری دی په تکلیف کې دی. هلللې څه پکې او وای وایم یو وارې م د باندې در وکاږه چې ګوره بیا زه ستا سره څه کوم. اوس به ستا ملګري راسي چې دا مازې راسي وبې خورم بالا به ځم. بې غیرته ټکه بېرنتکې ستا خو کرار خبرې کوه. مار ویله زه کومک در سره کومه. څنګه؟ نه پوهېږم، مګر تر څو چې د زمري د دام سره یې مار هېڅ هم نسي کولی. دی باید د دې ځایه لیرې بوځو. واه واه، مګر څنګه؟ هلته ولې موږ باغه او وایي ته څه فکر وکړه؟ نه زما خو دماغ کار نه کوي. اله اوف پړانګه زما د کې وسوسېدله. ښه نو دا خبره ده. دا وګوره، دا خو د خرس عینکې دی وه. د دې په واسطه د لمر رڼا خورا زوروره کېږي. اله اوف، اوس دا فکر وکړه پړانګه، زمری په دې دنیا کې تر ټولو ډېر د چیش څخه بیریږي؟ د انسان څخه. د انسان څخه ډېر د چیش څخه؟ د اور څخه. بیخي سیري د اور څخه. اوف اوف ماران پر ریلکی هو ماران پر ریلکی زه یې وریا بیا پر ریلکی نو ماران پر ریلکی. دونه ولې بیریږې پړانګه؟ په تا خو هېڅ نه کېږي. ته پر ځان پام کوه، زه نسم در سره تللی. زه خو داسې فکر کوم چې ستا انډیوال پر دغه ځای ستا سره انډیوالي پرېښول. دا دود داسې معلومیږي چې یو ځای اور بل شوی. نن ته زما سره نسې ژغورل کېدلی. دا د اور لرګی یا دا زما سه ایسته کړه. ټول نامیتوب دې ختم شو زمری. راسه اوس مې نو وخوره. دا راسه ایسته که تا مړ که راسه زه په تا کار نه لرم. سره خطاباسو به نه شمله. خیرسه جان ویلی چې ته په مشکل کې یې. ماره ته یې؟ یا نو ته چې وعده رسیده وجې څه ژر زما لکي. يلا وش تو السبكة علي ويلاك سيدي بوكرلي. دا وترشه زمری که ینځه لته دې وسوځم. اله یا هغه ښه وایي چې بخت کار نه کوي اور به په اوبو کې مړ سي. دا نو چیشتي خرسه ته په دې ځنګله کې تر درختو زیات د خرس ملګري دي. او اوس نو ستا پیدا په دې ځای کې ده چې د دې ځای سي د کوترې ګونې ته کې. یا موږ دوه او ته یو، دا بیخي بې انصافي ده. نن زما سره بخت یاري ونه کړه، خو د انسان بچی هره ورځ بخت ستا سره نه وي. ها شکر، مننه خرسه او ستا څخه مننه پړانګه. دا واخله د نن تر ټولو ښه کار دغو عینکو وکړي. اخیر نو د چا دي؟ راځئ هغه دا موږ ژر تر ژره بند کړو، که نه یو بل حیوان ور ولوېږي. او ماره ته نن که تا کومک نه وای کړی نو وای خو د هغې مې تر ټولو غټې غلطي وکړې. زما ملا خو بریش ونیولې، دا دې نو سره وکړې خیرسه. دا وازه چې شو خرسه پړانګه؟
ما د اواز د مخه نه دی اورېدلی. او داسې معلومېږي چې نن د طاووسانو د بانډار ورځ ده. نن د طاووسان خپل ملګري پیدا کوي او بانډار ورسره کوي. نن ټوله ورځ به دوی دغسې ببلالي جوړې کړي. نو راځئ چې د دوی بانډار وګورو. یا هېڅ ضرورت یې نشته. دوی هره ورځ بانډار نه کوي. راځئ چې ویې ګورو. ته کې ګورې ورڅه موږ خو خوب کوو. ها او دا خو د طاووس اواز دی. دا د انسان بچی دا خو درته اوس لا ښه ښکار دی. مننه تا زما ژوند را وژغوري. څه مې وژغورئ؟ تا زما ژوند وژغوري. زما ښه او سلام زه پاوه یم. ښه مننه پاوه. که نن ته نه وای نو زمري به ژر ژوندی خوړی وای. زمری کمه دي هله ومې ژغوري ما یو ځای پټ کړئ. راځه چې د دې ځای ولاړ سو کنې نو زمری به راکښېني. ته سم نسي لیدلی وه؟ یا داسې خبره نه ده. او تا رښتیا وویله زه د لرې څه شی سم نسم لیدلی. ښه نو ته هم ستاسې بانډار ته ځې؟ زه غواړم چې هغه بانډار ووینم. غوښتل خو مې د هغه چې بانډار ته ولاړ سم مګر لاره مې ورکه کړې ده. که زه ژر ورنغلمه نو زما ملګری به د هغه بل طاووس سره ولاړه سي او زه به بیا ملګری نه لرم او هغه ډېر ښایسته دی او زه تا زه د زمري څه وژغورلمه نو زه ستا ملګری څه نومېدل ستا ملګری؟ مینا. اله درځغله. ښه اوس سړی چیرې ولاړ سي داسې فکر کومه چې موږ ډېر لرې راغلي یو. ښه نو د بانډار اوس اخر چیرې دی؟ او هغه دی ستاسو د طاووسانو بانډار. ته چیرې وې؟ هغه زه ورک سوی وم مګر زما ملګري جان زه دلته راوستم. ته ډېره ښایسته یې مینا. اوس ستا هېڅ صورت غه باندې نسته او مینا شاته نسې پاوه. اوس وخت راغلی دی چې خپله مینا ترلاسه کړې. زه ستا شاته یم پاوه. نه سټایل غه باندې دی نه رنګ غه باندې دی نه لیدل غه باندې دی دی غه باندې پرېږده مینا. رښتیا یې وویله کم طاووس چې شی نه ویني او رنګ هم نه لري نو د هغه سره ملګرتیا څه فایده؟ داسې مه وایه ملګری. ته تر ټولو ښایسته او سپین طاووس یې. ته خو باید پر ځان ونازېږې او ته په ځنګله کې تر ټولو په زور غږ لرې. زه خو تر ټولو ښایسته غږ نه لرم مګر و تر تا مې غږ ښایسته دی. راځه چې د نڅا مقابله وکړو څه پکښې وایې؟ زموږ غه باندې نو ته ماته راکولی سئ؟ ولې نه؟ نو سم دی.
پاو ته در دې باندې ښه نڅا کولی سي؟ ریا ته کولی سي پاو ښه هلته وګوره. چیرې؟ او بخښه هلته مینا ده تا ته خاندي. رښتیا؟ ښه باندې دی خو خوند باندې نه کول. هله موږ غو باندې نه غوښتل چې موږ باندې زمری خوراک کول، موږ باندې ژغورل. ودې دی څونه بیرندوکی دی ده؟ هو هغه خو ده. نو اوس موږ ملګري یو مینا؟ یا پاو زه ستا ملګری نه یم. ستا په خاطر زمری زموږ بانډار ته راغلی. هغه اوس زموږ ژوند په خطر کې دی. اول ته زمری پسې واخلی بیا زه فکر کوم. فکر مه کوه پاو موږ به درته اوس غږ وکړو او زمری به پسې واخلو. ښه خو دی مګر نور هم ښه غږ وکړه. چیرې پټ یې بیرندوکې ته اوسه. اوس به زه څه کومه جانه؟ فکر کوم پرېږده چې فکر وکړم. نظر دی ونیسه پاو خپل وزرونه وغړو. زه پوهېږم چې ته د دې شاوخوا پټ یې. ته چې مې دوهم ځل ولیدې ډېر خوشحاله سوم د انسان بچی. ته په ما هېڅ نسې کولی زمری ځکه په ځنګله کې یو پیری دی هغه زما انډیوال دی. څه دې وویل؟ د ځنګله پیری؟ زما سره کومک وکړه د ځنګل پیری. او یا دوی ټوله تللي دي. موږ دلته یو پاوه د زمري څخه پټ یو. زموږ پلان کار وکړي. پاوه زمری وبېروي او هغه وتښتېدی. زما تله نو ته زما سره ملګرتیا کوې؟ هو ولې نه. ومې بخښئ